چا ګپه کوله یو کلیپ و هغه ویلې ول یو سړی ناجوړه سوی و نو بیا ناجوړي ډېره سو بیا ده ویلې ول خدایه په ګپه کې به در څه مړ سوی یم یعنې دا ستا چې زه ناجوړه کړی یم یعنې دا یو ګپه ده ته به زما سره د غي مطلب د وژلو اراده به دې نه وي په دا ګپه کې به در څه مړ سوی یم العیاذ بالله نعوذ بالله استغفر الله دا د الله په شان کې سړی دا خبره وکړي اوس دا کم څوک چې دا خبره کوي هغه یاره بانډار مې وکړئ مجلس مې وکړئ مسخره مې وکړه په دې خو سړی نه کافر کېږي ښه په دې سړی نه کافر کېږي یو سړی راولاړ سو په خطا کې و خپلې کوروالا ته 3 طلاق وویل په ګپه کې ورته وویل په خندا کې ورته وویل د زړه یې نه دي ورته ویل ستا څه فکر دی کوروالا طلاق سوه که نه سوه هغه منې چې ستا کوروالا ده نو د الله جل جلاله عظمت ولې نه منې ولې به یو سړی داسې خبره کوي چې یا الله په ګپه کې به در څه مړ سم یا الله نعوذ بالله هغه نقل کفر نه باشد یعنی دا کفر را نقل کول دا کفر نه دی خو لیکن ها کوم چا چې دا خبره کړې ده هغه دې دا خپل ځان ته دا خپل ګریوان کې وګوري چې دا خبره د الله دومره عظیم دربار دی کول پکار دی که نه دی پکار الله دې موږ ته نه رانصیب کړي او بیا که دا رقم یو سړی چا وواژي بیا به څه کیسه وي د وژلو حق هېڅوک نه لري د کفر حق یو علما لري مستند